په نامه د خدای چې رحمان او رحیم دی. د باچاخان بابا کتاب زما ژوند او جدوجهد وړومبی باب. باچاخان بابا لیکي چې زه د هشنغر په عثمانزو نیمې کلي کې په کال 1800 کې پیدا شوی یم. دغه وخت د پیدایش د نیټې لیکلو رواج نه و او نه څوک په لیک او لوست پوهېدل. زما د پیدا کېدو نیټه چا لیکلې نه وه، خو دا چې زه وایم چې په کال 1800 کې پیدا شوی یم، د دې نه وایم چې خدای دې زما مور وبخي ما ته یې ویل چې ستا د ورور ډاکټر خان صاحب واده چې و نو ته د 11 کاله وې، او د ډاکټر خان صاحب واده په دسمبر کال 1901 کې شوی و. ځکه زه وایم چې زه په کال 1800 کې پیدا شوی یم. زه د مور او پلار کشر زوی وم. د ټولو نه مشره زمون خور وه، ورپسې ډاکټر خان صاحب و، بیا مې بله خور وه، بیا زه وم. د کشر اولاد سره قدرتي د مور او پلار مینه زیاته وي